دی آیت کې الله تذکره کړې ده د و اسمانونو د و ځمکو، خو بیا پس یوه جمله راوړې ده لیبلوکم ایکم احسن عملا. دا د سوچ خبره ده. الله وی دا و ځمکې و اسمانونه مې پیدا کړي د دې مقصد دپاره، دا انسانان او پیریان مې پکې پیدا کړي د دې ټکي دپاره لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وی دا امتحان دی چې ما ته پته ولګي چې په تاسو کې احسن عمل کم یو کوي. ابن کثیر رحم الله او نور مفسرین ذکر کړي وی الله داسې نه دی ویلي چې لیبلوکم ایکم اکثر عملا. الله دا نه دی ویلي چې تاسو مې دې مقصد له پیدا کړي چې په تاسو کې ډیر عملونه به څوک کوي، بلکې د اکثر په ځای لفظ د احسن راوړی. دا وپېژنئ. که چا نه مې تپوس وکړو چاته به هم دا پته نه چې احسن عمل څه ته وایي، او زما او ستا د ژوند مقصد الله دا ټکی ګرځولی دی. الله و انسان دې له مې پیدا کړی چې احسن عمل ماله راوړه. نو احسن عمل دې ته وایي. بل اتفاق مفسرینو ذکر کړي چې په کم عمل کې دوه شرطه موجود دغه عمل دی احسن دی، دا به الله قبلوي. دا خبره زړه ته کوزه کوي او بیا په دې خبره مخې ته ودروي او بیا عمل ته ور وړاندې کېږي، بیا به الله قبلوي. اولنې شرط هغې دپاره اخلاص دی چې ستا هر عمل دا خالص رضا د الله دپاره وګرځي. که مونځ کې هم رضا د الله پکې مقصود لټوه، د چا د ښودنې د ریاکارۍ شهرت دپاره یې مه کوه. که جنازې لځي هم رضا د الله، که صدقه و خیرات کې هم رضا د الله، که حج او عمره کې هم رضا د الله. دا د احسن عمل دپاره اولنی شرط. ستا هر کار کې به خالص رضا د الله، شهرت به د مقصد نه وي، خلکو ته ځان ښودل به د مقصد نه وي، ریاکاري دکلاوه به د مقصد نه وي. دویم شرط د احسن عمل دپاره دا دی ما وافق الکتاب والسنه، چې هغه عمل باندې به تا سره دلیل موجودی د قرآن او سنت نه به ثابت وي. نو دا دوه داسې شرطونه دي، دا چې ستا کم عمل کې و دقه احسن عمل دی الله ته ګورې قبول دی، او چې په کم عمل کې دا دوه شرطونه نه وي که هر څومره ډېر الله یې نه قبلوي، او که دې دوو شرطونو کې یو شته او بل نشته نو هم الله یې نه قبلوي. اخلاص پکې دی خو په طریقه د پیغمبر نه دی، دا الله نه قبلوي. په طریقه د پیغمبر دی خو اخلاص پکې نشته، دا عمل دې ګورې الله نه قبلوي. نو هر انسان نه پکار دی چې د خپل عمل احسن عمل وګرځي، چې یو په هغې کې اخلاصي او بل هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښایسته طریقې ګورې برابري. تاسو ته معلومه ده دا خبره، دا یو څو شپې کېږي په دې ملک د شپې اذانونه کېږي. پېښور کې ډېر زیات شوي او د مردان کې بله شپه د اذانونه شوي، بازارونو کې اذانونه، په جوماتونو کې نیمه شپه اذانونه کېږي، او کېدای شي دې علاقو کې هم دا کار څوک شروع کړي، ښه بېګا دلته هم شوي. نو ما تاسو ته ویلې چې احسن عمل لپاره دوه شرط دي. دویم شرط پکې دی چې د الله د نبي د طریقې برابري. یو طرف ته وبا راغلی ده چې دا لوی مرض دی، الله عذاب دی او راغلی په انسانانو. بل طرف ته خلق دا وبا دفع کوي په بدعي طریقه باندې دفع کوي. نو دا خو ښه سیوا کېږي. یو مرض یو بیماری راله نو هغې له به علاج شرعي ګورې که نه، په داسې وخت کې هم ته د الله د نبي د طریقې خلاف عمل دی ایجاد کو، نو څه به تانه دا مرض الله لرې کړي. دا خو به د باندې ښه سیوا کړي. زمونږ دین موږ ته چېرته دا نه دي ښودلي چې وبا یا مرض راشي نو ته بې وخته اذانونه به شروع کړي او په دې باندې به دا ختمیږي. اسلام کې په داسې وخت کې د اذان ثبوت نه دی راغلی. اذان د 5 وخته مونځ دپاره راغلی دی، اختر مونځ دی، اذان او اقامت پکې نشته، نه به کې. جنازه مونځ دی، شریعت اذان او اقامت نه دی مقرر کړی، نه به کې. ماشوم غوږ کې اذان وکړه دا شته دی. صحیح مسلم کې حدیث دی یو سړي باندې پیریانی هغه ته اذان کولی شي، لیکن
په داسې وختونو کې اذان چې وبا یا مرض ولګي و اذانونه کول دا غیر شرعي طریقه ده او دا بدعت دی. په داسې طریقو باندې مرضونه ښه سیوا کېږي نه دفع کېږي. د دې شرعي علاج څه دی اخره کې درته زه بیا ذکر کوم، په هغې باندې عمل پکار دی. ابن حجر رحمت الله علیه دا عالم په 852 هجری کې وفات شوی، د نن نه 800 کاله مخکې تیر شوی دی. د په دې طاعون وبا باندې یو کتاب لیکلی بذل الماعون فی فضل الطاعون، یو واقعی پکې ذکر کړي. دی وایي چې په دې مراکش قاهره کې طاعون وبا راغلی وه، روزانه به 40 کسان به پکې روزانه وفات کېدل. وی خلک راجمع شو، دا سلام مشوره وکړه چې داسې چل به وکړو چې یو میدان ته به وځو، یو 2 رکعته مونځ به وکړو، په جمع باندې به 2 رکعته مونځ کړو، الله ته به وجاړو، جړه فریاد به ورته وکړو چې الله رانه دا وبا لري چې 40 کسان روزانه مړه کېږي. چې کله دوی یو میدان ته راووتل، 2 رکعته مونځ یې وکړو، یو ځای ته راجمع شو، نو مخکې به 40 مړه کېدل، بیا پکې 1000 کسان مړه شو. خپل منځ کې صلاح وکړه چې ولې دا شیخ خو سیوا شو. نو څه هوښیار خلک پکې و، هغوی ورته وویلې چې دا کار ځکه الله داسې وکړو چې دا موږ غیر شرعي طریقه اختیار کړه. د الله نبي نه چېرته دا نه دي ثابت چې تا ته یې ویلي چې په داسې وخت کې میدان ته راوځه لکه د باران د مون په شان او 2 رکعته مون په جمع باندې وکړه. نو موږ غیر شرعي د الله د طریق د الله د نبي د طریقې نه علا ولارم اختیار کړو، الله وبا ښه سیوا کړه. مقصد مې دا دی چې داسې وخت کې اذانونه نه دي ثابت، کم چې شرعي طریقه د هغه کول پکار دي.